د ویښتابه څرک، له فکري جګړې تر فکري ویښتابه. د خپرونه کې موږ افکار، ایډیالوژي او فکري جریانونه د اسلامي لید له زاویې څېړو. دا خپرونه هر یک شنبه سهار 9:10 تکرار یې د جمعې ورځ 12:10 له حریت رادیو اوریدلی شئ. د ویښتابه څرک. بسم الله الرحمن الرحیم. د حریت رادیو درنو اوریدونکو په ځانګړي توګه د ویښتابه څرک خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی ته امید لرم چې ټول روغ جوړ صحتمند اوسئ او ورځ مو ډیره نیکمرغه چون سهار ده. موږ ځکه د ورځې نه ورته وایو چې دا خپرونه په تکراري بڼه هم نشر کیږي. تکراري جمعې ورځ دی. درنو اوریدونکو، نن د افغانستان په تاریخ کې ځانګړي ورځ ده. د حریت رادیو ټولې خپرونې همدغه ورځ ته مختص شوې دي، ځانګړي شوې دي. دغه ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې په زرینو کرښو باندې لیکل شوی ورځ ده. دغه د جهاد، د مقاومت، د شهداو، د بیکورۍ او د ترڅنګ د مهاجرت ترخې او خوږې ورځ هم په دغه ورځ کې شته دي. دغه ورځ ده چې د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ موږ ورته وایو چې البته د نړۍ په تاریخ کې هم په دې ورځ باندې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته منلې ده، ماته خوړلې ده. او موږ هم په دې خبرونه کې په دې خبرې اترې کوو چې شوروي اتحاد له کومې مفکورې سره افغانستان خاوره اشغال کړې و او د کوم هدف سره افغانستان ته راغلي و، څوک لارویان و، څوک پیروان و، څوک لارښوونکي و، چا د افغانستان جغرافیه په واک کې ورکړله او د دغه سرلاري څوک و، د کمونیزم مفکورې په افغانستان کې ترویجونکي څوک و، د دوی برخلیک څنګه شول او دغه کسان چې شوروي اتحاد تر شا ولاړ و افغانستان کې اقتدار ته ورسول، دوی د کورنۍ، د دوی خپل، د دوی راتلونکي نسل دغه برخلیک څنګه شول. درنو اوریدونکو، زه په دې خپرونه کې یوازې نه یم، ما سره زموږ خوږ همکار چې په دري برخه کې موږ سره همکاري کوي، اعظام الله باوري صاحب هم را سره. د باوري صاحب ستړی مه شه، ته ښه راغلاست وایم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب زواق صاحب عزیز، در قدم نخست به شما و به تمام شنوندگان ارجمند قابل قدر رادیو حریت سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. ان شاء الله که همه‌تون جور خوب و صحتمند و سر حال بوده باشین، دور از گزند روزگار باشید و ایام به کامتان باشد. سلامات سی باوري صاحب، ډیره زیاته مننه. نن یو بل زرینه ورځ ده. موږ د افغانستان په تاریخ کې ډیرې زرینې ورځې لرو. موږ ځکه زرینه ورځ ورته وایو ځکه نوموو چې دا ما او ته دې ته نوم نه ده ورکړی. د افغانستان د سپېڅلو شهیدانو د وینو له برکته دغه ورځ چې زه او تا اوس په دې سټیج ناست یو په حریت رادیو کې، زه او ته د خپرونې وړاندې کوو. که چېرته همدغه مشران نه وای، همدغه شهداو وینې نه وای، دغه قربانۍ نه وای، نو اوس په افغانستان کې د کمونیزم مفکوره ترویج و. اوس به زه نه وم، ته به ته نه وې. کیدای شي زما او ته په فکر کې، کیدای شي زما او ته په قلم کې، کیدای شي زما او ته په رفتار او کردار کې، حتی په لباس کې، په کلتور کې، په ژبه کې، د افغانستان دغه د قومونو ګډ جوړښت کې به زه او ته شاید ما او ته به ځای نه و. کوم په بل فکر، په بل عقیده، د بل مذهب او دین پیروان به. نو موږ ځکه وایو چې د افغانستان په تاریخ کې عظیمه ورځ ده. د افغانستان په دې سل کلن مزل کې چیرته موږ یو ځغلند نظر باوري صاحب ورته وکړو. لومړی د امان الله خان وخت کې د جیدو علماو په برکت باندې چې دوی د مدرسو نه، د مساجدو نه، د پوهنتونونو نه، د ښوونځیو نه سره ډلې شول. امان الله خان ملای ور وتړله. بالاخره بریټانیا، تظاهري بریټانیا په افغانستان کې ماته خوري. چې دا د تاریخ یو زرین باب و. د همغې ورځې نه وروسته بیا هم روس د فکر ونه کړلو چې افغانستان جغرافیه یې عظیمه جغرافیه ده. د افغانستان که چیرته افغان ولس په دغه جغرافیه نه وي، دغه جغرافیه خپله له میړانو ډکه جغرافیه ده. د دغه جغرافي غرونه به استعمار کوونکي خپله خوري، زبېښې به یې ویني. د دغه جغرافي ځنګلونه، د دغه جغرافي اوبه هیڅ وخت به اشغالګر پرې نږدي تر څو په افغانستان کې قیادت ته ورسېږي. که رسېږي هم حضور به یې دومره وي لکه د روسیې د شوروي اتحاد چې افغانستان کې تقریبا شاوخوا 10 کاله پاتې شول. بالاخره په افغانستان کې د همدغه مېړني ملت له لورې ماتې وخوړله، ماتې ومنله. نو موږ ځکه وایو چې دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې زرینه ورځ ده. د روسانو ماتې باوري صاحب محترم د افغانستان په دې 100 کلن تاریخ کې د بریټانیا
برېټانیا نه وروسته دویم لوی امپراتوري شوله چې ماتې وخوړله په افغانستان کې ماتې ومنله. بیا له هغې وروسته چې موږ یو بل اشغال لرو چې تقریبا شاوخوا 20 کاله افغانستان جغرافیه، افغانستان فکرونه، د افغانستان رادیوګانې، د افغانستان تلویزیونونه، د افغانستان مکاتب، د افغانستان پوهنتونونه، د افغانستان کتابونه، د افغانستان مجلې، د افغانستان حتی دیوالونه چې رنګ شوي وو د ټول د امریکا په شعارونو باندې رنګ شوي وو چې موږ یو بل 20 کلن حضور دا ماتې شوله. نو دوی بیا هم عبرت نه اخلي، بیا هم د افغانستان خاورې د هلې ځلې کوي چې دا خاوره په خپل لاس کې ونسي. دغه د لالونو، دغه د سپېڅلو د رنګارنګ نعمتونو خاوره به هیڅ وقت هیڅوک هم اشغال نشي کړلی. وارث محترم مهربانی. خیلی تشکر جناب زواک صاحب عزیز. و قسمی که خودتان هم اشاره داشتین 26 دلو روزی که در تاریخ افغانستان، در تاریخ زرین افغانستان روزی است که همه مسلمان ها به خصوصا افغان ها باید به این روز افتخار بکنن، چون روزی هست که ما پوز جماهیر شوروی را به خاک مالیدیم. بله. و روزی خیلی ها پر افتخار است. زاک صاحب عزیز، ما در اون وقت نبودیم، بلکه ما هیچ در دنیا نبودیم، ولی قصه هایی که از نیاکان ما، قصه های شهامت و قصه های غیرتی که از نیاکان و باباها و اجداد ما مانده، وقتی که من خودم میشنم شخصا من قسم افتخار میکنم. سړی افتخار کوي او د مشرانو قصې چې اوري رښتیا. و من خودم از خداوند متعال خود شکرگزار میشم مرد افغانستان خلق کردیم، ما در میجه تولد شدیم، چون یک خاک خیلی ها پر افتخار، خاک با غرور که هیچ وقت اجازه به اشغال نداده که در افغانستان بیاید. و حتما اشغال که میاید ممکن با خود چند افراد را در مقابل پول و در مقابل مادیات بگیرد، ولی در کل مردم افغانستان مردم مجاهد و غیور افغانستان مردمی هستند که هیچ وقت در مقابل اشغال سر خود را خم نکرده و در مقابلشان مبارزه کرده. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را اشغال کردن، چون افغانستان کشوری هست که همیشه به زیر سلطه مستکبرین جهان قرار گرفته و من خاطر ما شما زیاد پیشرفتم نکردیم. از خداوند متعال امید هست که این موقعی که به دست ما آمده انشالله که استفاده خوب و استفاده عظیمی بکنیم انشالله. اتحاد جماهیر شوروی بر خاک مقدس افغانستان حمله کردن در حالی که ما نه تفنگ داشتیم نه اسلحه داشتیم. قوت و نیروی دفاعی افغانستان هم که بود اونا را در 8 صفر در یک کودتا اما نیروی دفاعی کشور که ما داشتیم از بین رفت. چیزی با خودش اتحاد جماهیر شوروی یک جا شد و چیزی با کمونستان و خلقیه و پرچم اینا یک جا شدن و بالاخره عنقریب افغانستان به تجزیه نزدیک بود. ولی بازم خداوند متعال شکر که قسمی که قبلا هم یادآوری کردم که افغانستان مردم غیور و مجاهدی دارن. زواک صاحب عزیز، یک چیزی که قابل یادآوری است زمانی که یک مجاهد شهید می شود نسل از مجاهد می روید. یعنی اینا شاید فکر می کردن در اشغال امریکایی بسیار یک نمونه خوب است برای شما. مثلا خانواده هم بودن که 12 نفر حتی 13 نفر از یک خانواده اونا شهید کردن، اما با این شهید کردن، با این بمباردمان هیچ وقت یک نسل مجاهد از افغانستان نرفت و چیزی که اونا میخواستن به دست نآوردن. نمونه بارز اینا در ولسوالی سالنگ ولایت پروان هستن که قریه را بمبارد کردن که هیچ اثری از خانه و از قریه در ولسوالی سالنگ نمانده بود، البته در قریه که بمبارد کرده بودن. اما الحمدلله باز هم تمام مردم افغانستان در مقابل اینا با دست خالی استادگی کردن، مبارزه کردن با دست خالی. ما نه اسلحه داشتیم نه تفنگ داشتیم، اما زواک صاحب عزیز برای ما شما که نیاکان اجداد ما قصه میکنن که ما با یک داسی که ما گندم را درو میکنیم همراه اونمو داس اشغالگرا را همراهشون جهاد کردیم و بالاخره با کمک و به نصرت خداوند متعال اینا در روز 26 دلو اینا با خیلی ها با شرمندگی از افغانستان خارج شد. بله درنو اوریدونکو موږ د هوریت رادیو د نن ورځې خبرونه بیا یادونه کوم چې همدغه د دلوي یا سلواغې شپږويشتمې ته ځانګړې شوې دي. په ټولو خبرونو کې به له مشرانو سره د دې برخې له څارونکو سره په هغه وخت کې چې د سپېڅلي جهاد چې څوک رهبران او څوک لارویان وو د ورځې په جریان کې ان شاء الله موږ خبرې اترې ورسره کړې دي، مرکې مو ورسره تر سره کړې دي. تاسو کولای شئ چې د هوریت رادیو خواله رسنوي یا ټولنیزو رسنیو ته سر ورښکاره کړئ او زموږ بیلابېل
قابل خبرونې دي. سهار پیغام کې مو له ډیرو قدرمنو مشرانو سره دغه وخت قومندانانو سره مرکې ترسره کړي دي. همدارنګه موږ په تحلیل کې له خپلو د پوهنتون استادانو سره څیړونکو سره د دغه ورځې په عظمت باندې، د دغه ورځې تاریخي روایتو باندې، د دغه ورځې په فلسفه باندې غږیدلی یو او په تاریخي عبرتونو مفصلې خبرې اترې شوې دي. نو دغه ورځ ځکه موږ مخکې مې یادونه وکړه چې زرینې بولو چې افغانان په دغه ورځ لپاره تقریبا په دې 10 کلن جهاد کې چې تر سره کړلو د روسانو په مقابل کې، البته شوروي اتحاد تقریبا موږ 2 میلیونه شاوخوا کې شهیدان ورکړل او شاوخوا 3.5 میلیونه لدینه پورته موږ کډوال شولو، کورونه بمبار شول، په خسرکونه مو در په در شول. حتی په افغانستان کې بالخصوص پلازمینه کابل کې ډیرې فابریکې وسوځیدلې، ډیرې لوی کتابتونونه البته هغه چور شول، هغه وسوځیدل او ډیرو نورو هیوادونو ته مقدس کتابونه د افغانستان نه وتښتول شول. حتی د افغانستان تاریخي آثار په دغه تقریبا دغه 10 کلن جهاد کې چې روسانو څومره ظلمونه وکړل، دغه د نړۍ نورو موزیمونو ته انتقال شول او دماغو په نوم شول. دغه ورځ کومه ورځ وه؟ تقریبا له نن څخه شاوخوا 30 کاله وړاندې د دلوي سلواغې په 26مه چې 1989 کال د فبروري 15 ته نږدې کېږي. په دغه ورځ روسان له افغانستانه وځي او روسان په خپل قلم او په خپل خوله باندې اقرار کوي چې موږ له شاوخوا 10 کلن حضور وروسته په افغانستان کې ماتې منو. تر ټولو بده دغه شوله چې کله چې افغانستان کې شوروي اتحاد ماته خوري، دوی تقریبا چې 18 کوم هیوادونه د لاس لاندې و د شوروي اتحاد، په هغوی کې 8 هیوادونه له دوی څخه استقلال ازادي اخلي. د افغانستان د جهاد برکت و چې نورو هیوادونو ته فکر ورکړل او نورو هیوادونو ته الهام گرفتن. بله، دقیقاً دوی خپل الهام واخیستلو، ځکه دوی دا فکر وکړل چې افغان غیور میړني ولس چې په بیل او کلنګ او په لور باندې لوی شوروي اتحاد ته ماتې ورکړل، دوی تار ماتار کړل، دوی په ګونډه کړل. نو موږ سره چې د نړۍ دومره لوی ټکنالوژي دی، د نړۍ دومره لوی اسلحې را سره دي، څنګه ونه توانیږو چې موږ شوروي اتحاد نه خپل ازادي ترلاسه کړو؟ شوروي اتحاد ډیر لوی هیوادونه مستعمر کړي او لوی جغرافیو ته زړه و چې وینسي. دوی د کمونیزم مفکورې ته زړه و، دوی فکر داسې و چې انسان لکه چمن داسې رازرغونیږي او بیرته هم داسې چمن غوندې ورکیږي. دوی شعار به دا و چې د ټول هغه ځای کې چې دوی د فکر ترویجول او د خلکو دروازې به د نورو خلکو پر وړاندې خلاصې وي. باوري سي محترم، دوی فکر او مفکوره داسې و چې دین اول خو دین شته نه، که چیرته به دین په مسلمان ټولنې کې وي باید یوازې دین تر مدرسې او مسجد محدود شي. د مدرسې او مسجد نه وروسته به نه چا عبادت کولی شول، نه به چا د قرآن عظیم شان تلاوت کولی شول، نه به چا دعوت الی الله کولی شول چې موږ اوس امر بالمعروف او نهی عن المنکر لرو. دا به هیچ چا نشو کولی. که چیرته به په دغو طریقو یا په دغو لارو چارو به څوک ونیولی شول، هغه به ډېر سخت مجازات کېدلو، هغه ته به ډېرې درنې سزاګانې ټاکلې وې، هغه به ورکولې. چې د افغانستان په تاریخ کې د ډېرې ترخې حادثې تېرې شوي دي چې د روسانو له خوا نه ډلیز قبرونه په افغانستان کې موجود دي چې تقریبا په یو قبر کې تر 50-60 نفر پورې کسان ژوندي ښخ شوي دي، په هغوی باندې خاورې انبار شوي دي. حتی په دې 10 کلن حضور کې په سلګونو علماو په شهادت رسیدلي دي، په سلګونو علما، داسې علما او داسې مجتهدین و چې هغوی به د اسلامي نړۍ ته به فتواګانې صادرولې، داسې علما په شهادت ورسیدل. نو دغه ورځ باید ځوان نسل د افغان غیور میړني ولس ځوانان د دغه ورځې په عظمت او پولې باندې مفصل وپوهیږي. که چیرته موږ او تاسو نه د افغانستان د اشغال په هکله څوک پوښتنې کوي، باید دغه 3 اشغالونو په هکله هر ځوان مسؤل و مکلف زه بولم چې دغه په هکله مفصل په تفصیل سره ځان پوه کړي او هر چاته دا قناعت ورکړي چې بریټانیا څنګه راغلې وه، څه یې ځان سره ویوړل، روسان یا شوروي اتحاد څنګه راغلل، څه یې ځان سره ویوړل، او بالاخره امریکایان څنګه راغلل، څه یې وکړل او څه یې ځان سره ویوړل. بیا هم یادونه کوم درنو اوریدونکو، موږ د خپرونې په لړ کې ځینې لنډ مطالب هم چمتو کړي دي د همدغې ورځې د عظمت په هکله. تاسو کولی شئ چې د همدې خپرونې او د نورو خپرونو په وقفو کې ادمو کې واورئ، له هغوی نه مستفید شئ تر څو د دغې ورځې تاریخي ارزښت په هکله د مشرانو له ویناوو څخه مستفید شئ.
بله زواک صاحب عزیز، قسمی که خودت هم اشاره کردی، شنوندگان عزیز، ما به مناسبت 26 دلو گفتگوهای ویژه با کارشناسان مختلف و همچنان با استادای پوهنتون بحث و گفتگوهای داشتیم. شما هم شنوا باشین و لذت ببرین و چه خوب از زواک صاحب عزیز که داری بخش از برنامه هم یک وقفه کوتاه داشته باشیم. ډیره مننه بوریس، ما اوس هم دا یادونه درته کوله ځکه د ما ته خبرې خو تفصیلی خبرې دي مفصل بغږیږو په دې کې به کچرته وخت و ځینې مشهورو لیکوالانو هغه تحقیقي مقالې به مراخلو چې هغوی څه ډول غږیدلې دي او د شوروي اتحاد په هکله نظرونه څه ډول درنو اوریدونکو لنډې دمې ته ځو. په دمه کې هم انشاءالله تاسو ته به ډېر ګټور مطالب خپاره کیږي، له هغوی هم مستفید شئ. چېرته مه ځئ، له موږ سره پاتې شئ. دوباره برمیگردیم. د دلویش په ګوشتمه د شهیدانو د وینو یاد. د دلویش په ګوشتمه د بریا ورځ ده، خو دا د زرګونو شهیدانو د وینو یاد هم دی. هغه کسان چې د وطن د آزادۍ لپاره یې خپل ژوند قرباني کړ. هغه کسان چې د وطن د آزادۍ لپاره یې خپل ژوند قرباني کړ زموږ د درناوي وړ دي. راځئ چې دا ورځ یوازې د جشن په توګه ونه نمانځو، بلکې د تعهد ورځ یې وګرځوو. تعهد د یووالي، تعهد د وطن ساتنې او تعهد د سولې او ثبات لپاره. بیست دلو در تاریخ افغانستان به عنوان روز شکست قشون سرخ شوروی ثبت شده است. روزی که مجاهدین افغان پس از سالها جهاد و مبارزه توانستند نیروهای اشغالگر را از خاک کشور بیرون سازند. این روز یادآور ایستادگی ملت مسلمان افغانستان در برابر ظلم و تجاوز است. این پیروزی نشان داد که ایمان، وحدت ملی و همبستگی می تواند هر نیروی اشغالگر را شکست دهد و استقلال و آزادی را برای یک ملت به ارمغان آورد. درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست په دې لږ ټول روغ او جوړ صحتمند اوسئ. الله تعالی سلامت لره. د دلوي یا سلواغې میاشتې 26مه د افغانستان په تاریخ کې په زرینه ورځ باندې زه قدرمن او خوږ همکار مې باوري صاحب خبرې لرو تاسو سره دا چې دغه ورځ څه ارزښت لري، بالخصوص افغان میړني ولس ته او د اسلام په تاریخ کې دغه ډول ورځو لمانځل څومره زموږ او تاسو لپاره مهمې دي. په دغه بغږیږو او تاسو کولی شئ چې زموږ ټولې نننۍ ورځې خپرونې در سره واورئ او له یاده باید ونه باسو چې د دغې خپرونې په لړ کې مونږه د دمو پر ځای هغه څه خپرو چې هغه هم د دغې ورځې ته مختص شوي وي. ډېر ګټور مطالب دي. ما هم سلام مجدد خود تقدیم میکنم به شنونده عزیز ما. دقیقاً ما مطالب را آماده کردیم به مناسبت 26 دلو. انشالله که شما هم در وقفه ها شنوا باشین. زواک صاحب عزیز، به شما یکی از گرداننده های ماشاءالله موفق رادیو حریت در بخش برنامه های تصویری هستین که خصوصا تحلیل روز هست. در برنامه تحلیل شما هستین و خیلی هم سر و کارتان با تحلیلگران مسائل سیاسی هست. انشالله که در رو رابطه هم ما شما سخنانی می داشته باشیم. حالا میایم زواک صاحب عزیز، ما از خودت پرسان میکنم خاطر از اینکه شنونده عزیز ما هم دلتنگ نشن و بحث ما هم کم کم دلچسپی پیدا کنن. زواک صاحب عزیز، دقیقاً خودت تا حدی که ما خود معلومات دارم سن تو قدر بالا نیست، خودت ماشاءالله جوان هستی. از کدام عضو فامیلی خود درباره 26 دلوی شنیدی؟ آیا براتون قصه کرده از او دوران؟ اونا چه خاطره داشتن؟ حتما اونا بودن چه خاطره داشتن؟ آیا مهاجر شدن؟ آیا دی جهاد اونا اشتراک داشتن یا خیر؟ بله باورس محترم، دغه د دلوی د سلواغیش په ګوشتمه زه د دغه ورځې په هکله مثبت خبرونه یا مثبت کیسې ډېرې کمې مې اورېدلې دي. البته ټولې منفي اورېدلې دي. منفي دغه دی چې کله روسان په لوی پکتیا باندې راځي یا شوروي اتحاد
زموږ مشران دا کیسې کوي ځکه دوی خو عملاً په دې جهاد کې ښکیل وو یا عملاً په دې جهاد کې برخوال وو چې زما پلار یو قماندان وو. نو بیا مشران چې کله کیسه کوي دوی وایي چې روسانو چې بد عادت و دغه و چې کوچنی لوی سپینګیره سپین سرې نه لیدله کورونه به یې بمبارول. دوی چې بد عادت دغه و چې د کور دروازې به یې نه ټکولې یا به یې چاته احوال نه ورکولو چې کلي ته یا څوک درځي یا څنګه ده که نه لکه دغه امریکایان به چې تلل حتما موږ یې د ډبډبنې تیارې لیدلې چې دوی به راغلل، حتی بعضیشان د لاسپیکر هم صدا میکرد او ځینو سره به دغه ژباړونکي ترجمانان ورسره و، دوی سره ترجمان هم ځان سره نه ګرځولو. او تر ډیره داسې و باوري صاحب محترم چې ډیر یې د افغانستان مروج ژبې زده وي، پښتو دري باندې تر ډیره پوهېدل. یعنی دې معلومیږي چې دوی دغه چا چې د شوروي اتحاد جګړه رهبري کوله په دې رهبریت کې ځینې لاسپوڅي کسان وو چې دوی پښتو او دري ژبې زده وي، تر داسې یو حده پورې پوهېدل. نو زموږ مشران دا کیسه کوي چې کله چې په پکتیا باندې دوی راغلل او کوچني کوچني موټرې ورسره وي، لومړی ځل و چې موږ داسې خطرناکې وحشي موټرې ولیدلې. وایي کله چې د کلي منځ ته داخلېږي، دغه د پکتیا سیمه باوري صاحب داسې ده چې غرونه دي، دغه د غرونو منځ کې داسې دي لکه یو کوڅه چې تیره شوي وي، یو اړخ ته د غره په لمن کې بل اړخ ته کورونه شوي دي. نو که پورته نه وار کوي په یو چا باندې کته ښه هدف ګرځي، ښه لګي. نو دوی کیسه کوي چې موږ په دې موټرو باندې د غټو ګاټو یا کاڼو ورونه وکړل، دا موټرو باندې به هیڅ تاثیر نه کولو، دا موټر مکمل واسپنې وي، ټانګونه نه وو، دا کوچني داسې کوچنی موټر وي لکه جیپ جیپ غوندې موټر وو. دغه د شیشو مخونه په واسپنو باندې کلک واسپنې باندې پوښل شوي وو. نو دوی کیسه کوي چې دوی به مشر کشر سپینګیره بوډا مدرسه مکتب ښوونځی پلچک یعنی ښه کارونه به چې څومره ډیر وو دوی به د خاورو سره خاورې کول. دوی د فکر سره راغلي وو، دوی غوښتل چې د افغان په نوم ولس له دغه جغرافي په کامله توګه یا ختم کی یا موږ وایو چې په شهادت ورسوي دا ختمه. دوی دا غوښتل چې دلته یو بل ریښه باید راوشي. دوی کمونیزم مفکورې مرکزیت افغانستان جوړولو. دوی غوښتل چې تور وبوته د افغانستان لاره پیدا کړي چې له ښه بخته دوی هغه کوم ارادې سره کوم فکر سره کوم مفکورې سره چې راغلي وو هغې ته هیڅ ونه رسېدل. دوی په افغانستان کې لوی شکست سره مخ شول چې تقریبا په زرګونو کسان دوی دلته ووژلی شول او همدارنګه په زرګونو تر اوسه پورې ورک دي. دوی تاریخي روایت داسې دي که چېرته د روسیا موزیم ته د شوروي اتحاد چې موزیم د پیغه کې کوم جنرالان چې ورک دي یا کوم کمانډانان چې ورک دي وایي تر اوسه پورې انځورونه شته دي په دیوالو باندې، هغوی شهرت لیکل شوی د خو دوی نه هغه ځایونه ورک دي چې کوم ځای کې وژل شوي دي. موږ خپله مشران کیسه کوي وایي روسان چې کله کلي ته راغلل او دوی سره وایي کله چې موږ جهاد پیل کړل دوی ډېر ډارن وو. دغه امریکایانو یوه ځانګړنه دغه وه چې دوی به کله ټانګ ورتلو تر اخره پورې به یې هڅه کوله چې هغه د خپل ټانګ پاتې شونې پورته کړي. با معذرت که گپی قطع کردم، در مناطق خود ما شما از امریکایی ها یاد کرده چون اشغال یاره که ما با چشم خود دیدیم خیلی یک اشغال وحشتناک بود. اینا یک تانگشان در دریا افتیده بود، باز نمیفهم که $5,00,000 بود یا بالاتر از او بود، اینا مصرف کردن که امو تانگی که در دریا افتیده بود بالاخره از بین رفته بود ولی همور هم نماندن که در دریا باشه و از خود یک نشانی ناکامی خود داشته باشه، ولی اونا مصرف کردن پیسه را مصرف کردن او تانگ از اوجا کشیدن. همداسې ده. بله نو د کیسه ما درته کوله، دوی دا کیسه کوله د موږ مشرانو چې دوی به چې کله جنگ کې به ناکام راغلل یا پاتې راغلل یا به چې کله دوی ونیول شول وایي ډېرې بغارې به یې وهلې چیغې به یې وهلې وایي ډېر ډارن وو. د عقیدې له لحاظه بیخي ډېر بې منطقه خلک وو، ډېر ډارن خلک وو. او دوی مو چې کله وژل هم د خپل امیر اطاعت وایي موږ غاړه ورته ایښودلی، دوی په امر به دوی وایي موږ وژل د منځ نه مو وړل. دوی کې هم ځینې کسان داسې وو چې هغوی به ظلمونه کړي وو، هغه ظلمونه په ثابت شوي وو چې کله پې ثابت شول دا کس به د منځ نه ویوړلو. نو ډېر بد حادثې په دغو ورځو کې تېرې شوي د افغانستان ولس باندې. زه خپله د همدغو حادثو خپله کورنۍ زموږ قرباني ده چې موږ ډېر وخت د افغانستان نه په بله جغرافیه کې ژوند وکړله. موږ د مهاجرت ترخې شېبې وموڅکلې ومولیدلې، دومره بد وختونه په موږ باندې تېر شوي دي باوري صاحب چې موږ به تقریبا په کور کې شاوخوا 14 کسانو په یوه چکۍ ګوړه پسې موږ سهار چای څښله، یعنې دومره بدې ورځې وې. په افغانستان کې موږ نه په کلي کې ډک کورونه پاتې شول.
او دوی بل بدبختی به وارث دغه و چې زمونږ کلی کې زه د خپل کلی مثال ورکم کورونه په بشپړه توګه وسوځول د کومو هټیو کې دکانونو کې بچي غاز بل وو دوی به ډیر لري ځای نه وایي چې کوم کور ولیدل چې رڼای پکې د پیا کور به بمبارولو پرېشخند او پسخند او بصیرت له کور ته به ور اچو نو همدغه رقم د موږ نه کورونه ساروی پکې په کورو کې چې موږ نم داسې ډاک پات شول موږ بیا لاړو مهاجرت تړ شول حتی داسې کورانه هم شته دي چې دغه ډاکو کورونو دی پاتې کېدونه ورسته دوی ته ذهني تکلیفونه پیدا شوي دي حتی د لیوانتوب تر کچې ورسېدل ځینو ته خپل منځي بدایره مخې ته شولې خپل منځي مشکلات ورته جوړ شول ځکه پوله پټای په کلی کې درې پات شول به کوم څوک راغله لغوي په هغه پټي باندې دوا سره وکي یا لانجه سره وکي دا غشول حتی ځینو کورونو ته باوري محترم بمې خودلې وي په پښکو کې به بمې خودلې وي یا به په دې دالانو کې کوم ځای کې به چې بوزي خو به دې بوزو کې به بمې ورته پټي کړي وي تر اوسه پورې دغه د موږ تاسو ترخی تجربه ګورو په غرونو کې بمې تر اوسه پورې کړلې دي نو دغه نه ورسته تر نن ورځې پورې تقریبا دغه د ورسانو د شکست د ورسانو د ماته د ورسانو د اشغال د شوروي اتحاد اشغال تقریبا دغه د ود اشغال پورې کیږي چې ماته خړلې دا ود اشغال کیږي تر اوسه پورې لا هم په غرونو کې موږ دوی هغه د پاتیشونو نه زوري پاتیشونو نه کړی خو بیا هم د الله تعالی لوی احسان د دوی نه موږ ته خشانم را پاتې شوی دي تر اوسه پورې موږ په لوی په قرارګاهو کې دوی ټانګونه اوسه پورې زریدار ټانګونه لري چې موږ د ګټه ترې اخلو الحمدلله تر اوسه پورې موږ د کلاشینکوف غوندې دوی اصلي موږ ته په غنیمت را پاتې شتر چې موږ د نه ورست امریکا سره په میړانه جنگ وکړو از طریق نمی اسلحه باز ما توانستیم که یک ابرقدرت کلان باز ما با اسلحه یک ابرقدرت دیگر شکست دغه د بالکل رښتیا هم چې د دوی ماغه را پاتې شونی اسلحه وي کني موږ څه لرل افغان ولس به څه لرل هماغه څه زده و چې دوه درو بشکو کې به بارود سره راټول کړل بس د اشغالګر ټانګ به پیوالو زولو هم دغه کلاشینکوف او هم دغه راکټونه او هم دغه د ورسانو په خانه کې 82 مونږ وخیو که مونږ پیکا وخیو دوی اسلحه وي چې مشران مونږ تاسو یو خودلې واپس د میلونه ټوټې ترې وېستلې پاکي کړلې غوړې کړلې غنه ورسته د امریکا مقابله تر ودانګل به د امریکا جهاد ته چیرته مونږ سره ښکارا کو د ټیکنالوژي جهاد په نړۍ کې چې څومره بهترینه ټیکنالوژي په افغانستان کې وازمایل شولې حتی د چا چې ډرون الوتکه جوړه کړې د یو خزو بوري محترم وې دی او شرط کې خودل چې ډرون نه که هر څوک بچ شي زبې د نړیوال کتابه گینز چې نومېږي په دې کې به سافت کم څومره میلیونونو ډالر جایزه به زور کم د مونږ افغانستان کې ډېری داسې حدیث لري چې ډېر مجاهدین غازیان روغ تری وتلی دي ډرون پېښوي د حتی موټرسایکل باندې روان ډرون کېږي موټرسایکل پرې خودلای دی الله تعالی روغ دي دغه کیسې نه بچ کړی ده نو ماغه د ورسانو شکست شول چې مونږ تاسو دغه الحمدلله په دې فکر باندې روزل شوی هم د مونږ تاسو مشران مونږ تاسو اسلافو چې دغه فکر مونږ تاسو ته زرین پرې خودلای ده اوس د مونږ تاسو د ځوان نسل د مسؤلیت د چې دغه ورځو درنښت وکړو دغه ورځې وساتو دغه ورځو په حق معلومات پیدا کو دغه د کمونیزم چې څو ملګری وو دغه ملګرو شوم اهداف پیژنو کاغه حافظ الامینو کاغه ترکه او کاغه ببر کارمل او کاغه ډاکټر نجیب امثال هم ډیر نور دوی دلته مفکوره راوړه تی اوس د قرآنی پښتنه وکړه چې قرآنی چیرته ده دغه د چانو چې ما واخستل نه کور شته د نه تر اوسه پورې دوی کله معلوم شول نه په قرآنی کې حتی د اقارب نه څوک معلومیږي چې اوس دای داو کې زی کاکا زویم زی ماما زویم ځکه د په فکر د په مفکوره باندې شرمېږي حتی نو وای داسیم کې چې کله وری هغه څوک چې د کلی نو مخلي په کلی باندې هم شرمېږي نو دا ډیره بده وي چې مونږ د پردیپالو د لاسپوڅو خلکو ملاتړ کوي د اشغال د لپاره مونږ په خپل جغرافیکي زمينه برابرو مونږ او تاسو په دې مجبور مکلف چې د خپل اسلامي نظام کلک ملاتړ وکړو هم دغه نظامونه ډیر په سرخوندن راغلي دي دغه نظامونه په ډیرو قرباني راغلي دي دغه نظامونه د په شهادتونو راغلي دي دغه نظامونه چې مجاهد بو په خېټه پوری وچه ډوډۍ وتړل په سنگر کې به لس ورځې په مغه ډوډۍ باندې د فقط هغه نوې به چې مونږ پښتو کې ورته وایي ماتولای وي هم دا کوچنی سطل به ځان پوری د کوچنی پیتاکای به ځان پوری تړلې او به په دې وبشکه کې ځان سره پورته خجولي په هفتو په دې باندې د مبارزه کول مونږ تاسو باید فکریم دغه رقم جوړ وسی مسلمان انسان چې د لپاره پیدا شوی د ماغه رسالت باید مونږ تاسو هیڅ دی یادونه بوس دغه دنیا به ورسی ابن نیمګړی د نن شتاوي سباتونو نن د موقف کې زما سبات زنه مبل څوک ده په دې چوکۍ باندې ډیر خلک ناس ډیر خلک جنگي دي دغه مایک تر شاجه زو تا ورته ناس په سلګونو کسان دغه مایک تر شاز مایلی دي خو الله تعالی ته څوک مقدم دغه څوک الله تعالی ته بهتر دی
چې چا تقوا پاکوه، چا چې اسلامي نظام لپاره خدمت وکړو، حتی که چیرته تاسو د په لاس باندې جهاد نشئ کولی، د خولې جهاد وکړئ، د قلم جهاد وکړئ، یو څوک پوه کوي ښې لارې ته رهبري کوي، دا به موږ او تاسو ښه اوصاف وي، موږ او تاسو به تل خپل تاریخ په میړانه ساتلی وي. خیلی تشکر از واک صاحب عزیز که از خاطرات گذشته یاد کردین. زاست شما در سخنان خود گفتین که اونا بمبار میکردن، در زبان پشتو ما بارشان میگیم رنده بمباری بارشان میگیم. من از یکی از کلانان شنیدم اونا گفتن که چرا اینا نخورده میدیدن، نه کلان میدیدن، نه یک مجاهدی که مسلح می بود اینا رو میدیدن بمبار میکردن، میزدن، شهیدشان میساختن، بلکه هر افغانی که پیش رویشان می آمد، چه سیاسر می بود، چه طفل می بود، چه کلان. باز اونا گفتن که افغان ها یک خاصیت دارن که به زور به هیچ بر قدرت به هیچ کسی سر خود نمی کنن. چرا کودکان اونا شهید می ساختن؟ زاک صاحب عزیز، ما شما در برابر و در مقابل اشغال امریکایی هم دیدیم، میگن کودکان ما بودن که با غولک سنگ پرتاب میکردن طرفای روسا، یعنی به فغان آمده بودن روسا از دست کودکان عزیزمان. یعنی زمانی که یک پدر مجاهد باشد، خود طبعا اون کودک از هم مجاهد است، یا مجبور بودن که کودکان ما را بمبارد کنن و به هیچ سیر نکنن. ما بریسی مخکې د یادونه درته وکړله چې که چیرته په افغان خاوره باندې په دغه جغرافیه باندې افغان موجود هم نوي، اشغالګر به د افغانستان له اوبو هم ډارېږي، له غروب هم ډارېږي، له ونو به هم ډارېږي. د اوسنۍ مجاهدینو سره باوري محترم دغه د سنګر د څوکو یو خپرونه د موږ په هوریت رادیو کې لرو، دوی سره چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې زه اوسه پورې د خپل کلي هغه پورې دنګې ونې پورې ډېر خفه شوی یم. څنګه زه ورته وایم؟ وایي دغه دنګې ونې زه له ډرون نه ساتلی یم، دغه دنګې ونې زه له ډبډبنې ساتلی یم، دغه دنګې ونې زه د امریکایي له مردارو سترګو ساتلی یم. زه وایم چې د افغانستان هر څه جهاد فکر ته جوړ شوي دي. د افغانستان دغه څو ورځې وړاندې چې ما د عبدالسلام ضعیف سره یو پاډکاسټ لرلو، هغه د همدغه جهاد د سپېڅلي لاروي او قومندان کیسه وکړله. دوی ویلې وای د به په یوازې ځان باندې د روسانو لوی قطارونه تار و متار کول، په یوازې ځان باندې. وای هیڅ شاتګي په خپل کتاب کې نه و. وای ترغیب و جنګېدلو تر څو به چې ویل یا به زه شهید شم یا دا قافله به زه تار و متار کوم. د یو وصیت وکړ چې کله زه شهید شم، ما په همدې ځای کې چې کوم ځای کې شهید شوم په شهادت ورسېدم، همدلته مې ښخ کړئ یا همدلته مې دفن کړئ. د وای کله چې په شهادت ورسېدلو سر له تنې غوڅ شولو یا پرې شولو، د کورنۍ راغله دی دغې سیمې نه انتقالولو. دغه د سیمې کیسه کوله چې دغې دوو غرونو ترمنځ لوی د سیند لاره وه، دغه منطقه وچه شوې وه، اوبه ډېر وخت نه وي پرې راغلې، ډېرو کلونو وچه پاتې وه دا سیمه. وایي کله چې کورنۍ غړي راغلل دوی غوښتل چې د جسد یې پورته کړي. موږ دغه کوم ملګرو چې د وصیت اورېدلی و او څو دفعې مو وایي تکرارا ورته ویلې چې دغه جسد یې مه پورته کوئ، د دا وصیت کړی و چې په همدې ځای کې مې ښخ کړئ، ځکه دغه سیمه وایي د انسانانو تګ او راتګ نه ډېره لرې وه. وایي خلک به دا فکر وکړي که چېرته څوک لارویان تېرېږي په دې ما په مزار باندې خو به ډاډه وي چې دلته مې یو وخت کې څه تېر شوي دي. حتی وایي که ډېر ډار موجود وي، ډارېږي دوی په دې غرونو کې، د ما قبر چې ګوري هم کېدای شي وایي دوی هغه ډار ختم شي. وایي کله چې کورنۍ د شهید جسد موټر ته پورته کوي، موټر حرکت کوي، قسم یې په الله کولو وایي دغه د موټر ټایرونه په وچه ځمکه کې ننتل. وای بیا دوی هڅه وکړله د موټر نه کته شول، د موټر ډیکه کې وای موټر نور هم ننتلو په دې ځمکه کې. وای بالاخره دوی وویل چې دا شهید باید همدلته دفن شي ځکه د وصیت کړی ده او دا بهترین شی ده. کله چې شهید موټر نه کته شولو، کته یې کړلو دوی، هغه نه وروسته د موټر حرکت وکړلو. نو د خبره مې دې ته تړاو ورکولو چې هدف مې دغه و چې د افغانستان هر څه، که هغه خاوره ده، که هغه اوبه دي، که هغه غرونه دي، که هغه ونې دي، د ټول جهاد مفکورې باندې جوړ شوي دي دغه ځایونه. نو موږ او تاسو مکلف و مجبور په دې چې د هر څه قدر وکړو، د هر څه هغه عظمت ته په عظمت یا په درنه سترګه موږ او تاسو باید قایل اوسیږو. تشکر زاک صاحب عزیز، خیلی نکات خوبی را اشاره کردین و من خودم هم پودکاست را تماشا کردم، خیلی همالی بود. زاک صاحب عزیز از کلانا قصه میکنن، خداوند متعال بابای مغفرت کنن، اونا قصه میکردن. گفت زمانی که اینا آمدن و قریه ما را اشغال کردن، بمبارد کردن، گفت ما از هجرت کردیم. گفت ما زمانی که پس آمدیم و اونا رفته بودن، خبری به ما رسید که از قریه تان فرار کرده و رفته. باوری سیب څنګه دی خوخه د چلنډې دمې ته ولاړ شو،
له دمې وروسته دغه نیمه قصه چې پاتې شي هغه اورېدونکي هم تلوسه کې ورته پاتې کېږي. حتما انشاءالله. ډېرو درنو اورېدونکو لنډې دمې ته ځو، تاسو چېرته مه ځئ. دوه لنډ مطالب چې د همدغې ورځې د عظمت په هکله چمتو شوي دي، تاسو یې واورئ، بیرته راګرځو. د 24مه او نړیوال اغیز. د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ډېر هغه هیوادونه هم آزاد شول چې د کمونیزم تر ولکې لاندې وو. د افغانستان مبارزې نړیوال بدلونونه راوستل. افغان ولس یو ځل بیا نړۍ ته ثابته کړه چې د ملتونو اراده تر هرې وسلې پیاوړې ده. ازادي د قربانۍ غوښتنه کوي، خو پایله یې تل عزت وي. دلو نماد پیروزی ملت افغانستان بر دشمن قدرتمند و بیرحم است. این روز یادآور مقاومت و ایستادگی مردم در برابر نیروهای شوروی است که با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته کشور را هدف تجاوز قرار داده بودند. اما اراده، ایمان و شجاعت ملت افغانستان این تجاوزگران را شکست داد و استقلال و آزادی کشور را برای نسل‌های آینده تضمین کرد. درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. الله تعالی ته امید لرم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د ویښتابه څرک خپرونه ده. کوربه مو زه محمد عمر ځواک، ترڅنګ مې خوږ همکار نظام الله باوري صاحب راسره ده. تاسو کولی شئ دغه خپرونه بیا ځلې تکرار جمعې ورځ هم واورئ. داسې نه چې تاسو تکرار خپرونه واورئ او تاسو دا فکر وکړئ چې دا همدغې ورځې کې په ژوندۍ بڼه نشر شوې ده. باوري صاحب محترم، تاسو خبرې مې په منځ کې در پرې کړلې، مهرباني وکړئ هغې خبرې ته مې ادامه ورکړئ. تشکر ځواک صاحب عزیز. باز بابایم قصه کرد، گفت که ما که دوباره برگشتیم به خانه، خب خانه را اینا گدوت کرده بودن. زاک صاحب عزیز اگر حتما ایره شنیدی و قصه برتان کرده، میگن امیر روسا و اینا که بودن عادت دزد داشتن. حتی خیلی از دکاندارای عزیز ما از شهر کابل اونا قسم میکنن، طرفای سر شمالی یک مرکز کلان و قرارگاه کلان اینا بود. میگه اینا شو میرفتن و دکانا رو چور میکردن. یعنی اینا یک خاصیت دزدم داشتن. گفت زمانی که ما دوباره برگشتیم به قریه، خب قریه رو بمباردم کرده بود و چند نفر ما شهیدم داشتیم، تا خیلی از نزدیکای فامیلی خود اونا شهید شده بودن. گفت رفتیم که آرد بگیریم که کمی نان پخته کنن. گفت زمانی که رفتیم که بوجی رو دیدیم، در پشتو برشان چاینک میگن. گفت که این سرپوش چاینک گرفته بود، طوری در آرد پت کرده بود و که تنها سر امو جایی که از او گرفته میشه، از سرپوشش تنها نمو معلوم میشد دیگه در آرد پت بود. ما فکر کردیم که والا دیجا بم شانده دی آرد، چون اونا قسمی که خودت هم یادآوری کردی زواق صاحب عزیز، گفتی که اینا خیلی ها بم کاشتن، حتی مختلف بم داشتن. بم به قلم داشتن، بم داشتن که به نام شوپرک مشهور بود. یعنی مجاهدین قسم میکنن یا نیاکان اون قسم میکنن که مثل شوپرک واری میامد در هوا انفجار میکرد. و اما تو مثلا در قریه خیلی ها مشاهد از این قضیه ها هستیم که از کلانا پرسان میکنیم، حتی بعضیا انگشتشان کج است، از بعضیا نصفشان بریده شده. قسم میکنن که قلم میبود و ما امرشان نوشته میکردیم، در عین نوشته قلم انفجار میکرد. یعنی به شیوه های مختلف اون ماین کاشته بودن که حالم خیلی از هموطنان عزیز ما از او رنج میبرن و خیلی از هموطنان عزیز ما سبب اون ماین ها مجروح شدن. باوري صاحب دغه یو ژوندۍ بیلګه ما سره مشته ده. مونږ تقریبا یو نیم کال وړاندې شاهي کوټ ته تللي وو. شاهي کوټ د افغانستان یو مشهوره سیمه ده چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ طرف ته موقعیت لري، چې اوس روحاني بابا پورې مربوط شوې ده دغه سیمه. په شاهي کوټ کې د منصور صاحب، شهید منصور صاحب داسې مرچې یا داسې لوی په غرونو کې غرونو جوړ کړي. موږ ولیدل چې
دغه ته د انسان ورختل په ډیره سخته وو، یعنی کته به ورختلې له ډیرو سخت امکاناتو به دې ګټه پورته کوله، هلته به تتللې. دا په داسې ځای کې جوړ شوي وو چې هیڅ هلیکوپټر، طیارې یا هیڅ ډول ټکنالوژي نشول کولی چې دغه خپل هدف وګرځوي، ځکه په دې بغل باندې جوړ شوي وو چې موږ پښتو کې پیچومی ورته وایو، په دې بغل نه جوړ شوي وو، معلومېدل نه سره په دې لویو تیږو باندې پټ وو. نو د تاریخي روایت دا کیسه کوي چې لیکل شوي دي چې دوی دغه ډول تیارې هم جوړې کړې وي چې ډیر کوچني تنګ منځ کې به هم دوی تللې، په ور بغل نه به شولې او دغه ډول مرچې به یې بمبارولې. خو بیا هم الحمدلله چې موږ او تاسو کوم مشران وو بیا هم د مقاومت ډېرې لارې چارې ورته زده وي، ځکه افغانستان خو غرنۍ جغرافیه د غرنۍ طبیعت ته حتمي ده چې دغه څوک چې په خپل لمن کې روزلي دا به هم غرنۍ طبیعت، غرنۍ فکر لري، ځکه موږ او تاسو په دې خپل فطرت کې تسلیمۍ په نوم څه نه پیژنو، که هر څومره وځپلی شو، که هر څومره وکړیږو، که هر څومره وځورېږو، خو تسلیمیږو نه. صحیح ده ضعیف به شو، صحیح ده لاسونه به مو پرې شي، ژبې به مو لنډې شي، سترګې به مو وایستلی شي، خپې به مو کټ شي، خو تسلیمۍ څه مو په دې خوله او په دې ژبه په دې فکر کې نشته. زواک صاحب عزیز قصه ما ماند، باز بابایم قصه کرد، گفت که ما گفتیم که خب بالاخره آرد است و طفلا هم خیلی گشنه هستن، گفت که هر رقمی که میشه اگر ما اینم هست اگه انفجارم کنه خب ما آرد خودم میگیریم. گفت زمانی که امروز یک کاسه یک کمی آرد گرفتیم دیدیم که سرپوش چاینک است. دیگه این خیلی خاطر جالب برای خودم بود. از وقت شبیه عزیز یک هنی دیگه ای است که اگر مردم افغانستان در مقابل روس و اتحاد جماهیر شوروی استادگی و مبارزه نمی‌کردن چی خواهد میشد؟ حال ما نمونه های بارز اونا رو میبینیم در کشورهای بخین نزدیکمان، اونام کشورهای اسلامی هستن اما بالاتر از 14 سال یا 15 سال حتی 18 سال اجازه به یک بچه یا به یک دختر نیست که اونا روزه بگیرن در رمضان مبارک. همینطور به دهقان خود گفته که تو روزه نگیر که باز حاصلات ما کم میشه و خودت ضعیف میشوی. به نام مسلمان هستن. پیامبر صلی الله علیه و گفته که دو نام که در اسلام خیلی عزیزتر است عبدالله و عبدالرحمن هست. اما ما خودم زیاد فکر میکردم که اگر ما در مقابلشان ایستادگی نمیکردیم امرای نام ما هم یک اوف اضافه می بود. الحمدلله که اونمو برکت ایستادگی و مقابله ما بود که دین ما محفوظ ماند، زبان ما محفوظ ماند، دین و کلتور همه ما محفوظ ماندن و اشغال زمانی که اگر ابرقدرت جای را اشغال میکنن اونا اهداف مختلف می داشته باشن ولی به نظرم زاک صاحب عزیز امریکایی ها طوری که به جنگ فکری کار کردن روسا کار نکرده بودن، چون حالی هم که ما میبینیم اثرات جنگ فکری امریکا در افغانستان دیده میشود و انشالله خیلی هم کوشش ها جریان داره. ما سمینارهایی را زیاد دیدیم، الحمدلله در رسانه خود ما زیاد تاکید به این میکنیم که فکر و مفکوره اسلامی داشته باشن همه جانان عزیز ما. زواک صاحب عزیز میایم ازی برام بگوین که ما از خودتان پرسش میکنم آیا به دست آوردن آزادی آسان است یا نگاه کردن محفوظ ساختن آزادی؟ بله وارث محترم مهم پښتنې دی و شروع کړلې د خبرونه ورسته شیبیم دي خبره خو داسې یو داسې فکری مثال ورکوم. یو څوک پونتون نه فارغيږي بله د فراغت سند اخلي، کور نه که په هر نوم پیسې وړي وي، کور نه که په هر نوم مسافر شوی وي، طبیعي ده چې کورنۍ کې به وایي چې زه د پونتون د فلاني پوهنځي محصل یم. کله چې دای د فراغت سند اخلي ال دغه وروسته دغه سند ارزښت معلومیږي کنه. که چیرته د زحمت ایستلې وي، که د چیرته شپې سبا کړی وي، که د چیرته ډک دغه کلمونه چې د ما او تلاس کې وسته دغه خالی کړی وي، د شین رنگ صفر تب کې رسولې وي، د سپینې ورکې توري کړی وي، سپینې ورکې شنې کړی وي، د خپل د سترګو نظر کم کړی وي، د دې درو ورځو خوراک د دې ورځې خوراک درو ورځو تر رسولې وي، دا کاری کړی وي غنه ورسته چې کله د ډیپلوم اخلي دلته ثمره معلومیږي. لدې ورسته که چیرته د اړتیا سره دا کارونه تر سره کړی وي دای به وظیفه لاسته راوړي، دای به خپل کورنۍ ژوند جوړوي، دای به خپل د والدینو دوستانو د اقاربو لپاره لاس په کار کېږي، ښې دندې به ورته پیدا کوي. نو موږ دغه د جهاد مثال په همدې کې ورکوو. که چیرته موږ او تاسو مقاومت نه وای کړی، که چیرته موږ او تاسو مبارزه نه وای کړی، که چیرته موږ او تاسو جهاد نه وای کړی، دا اشغال چیرته ختمیدل نه ختمیدل. اوس تر ټولو مهم څه دي؟ صحیح ده موږ جهاد وکړلو، شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړله، دا په زرینو کرښو ولیکلی شول، تر ټولو سختي ساتل دي
بله ما مخکې درته ویلي چې مونږ او تاسو الحمدلله مسلمانانو کې افغان ټولنه د فکر یو جهادي فکر ده. کتی تحریک نه کیم دا جهاد ته جوړ شوی ده. رب کریم په دوی ډیر لوی پیرزوینه کړی ده. هیڅ وخت اشغال نه مني، خو متاسفانه ساتلو کې به مونږ نه لارې ورک شي او ساتلی تر ټولو سخت دي، ځکه مونږ نه کبر کیږي، مونږ نه غرور کیږي، مونږ د چوکۍ شوکیان کیږو، مونږ په پیسې باندې غلطیږو، در نفاق مونږ په زری غلطي و پم دی نه. حتی مونږ ژبه په اسلام کې نشته، احمد و محمود په اسلام کې نشته، تور سپین په اسلام کې نشته. دا ما ته روبس الله تعالی څه وایي چې ما ته څوک مهم ده چې تقوا او پرهیزګار وي. دا الله تعالی ته مهم نه ده چې مونږ او تاسو تعریف ورته وکړو، زه احمد یم، محمود یم، دی فلانی زوی یم. فقط الله تعالی ته څه مهم دي؟ تا عقیده ورته مهمه ده، الله تعالی ته تا صداقت مهم ده، الله تعالی ته تا دغه سپیڅلتیا مهمه ده چې ورته پات شوی وي. نو تر ټولو سخت دغه ده مونږ سید جهاد وکړو، دغه ساتل باید مونږ او تاسو زده کړو. کچیرته د ساتل زده نه کړل مونږ او تاسو به ډیر په بد برخلیک باندې اخته وو. نو دغه ساتل هم به ورسې کچیرته اوس مونږ د افغانستان اسلامي امارت مثال ورکو، ډیر لري بنزو دا مثال نه، ځکه اوس مونږ نږدې ورکو چې خپل عملاً یو نظام مونږ په دې خپل د ژورنالیزم د پوهنځي نه فارغ شوی یم. کله به چې مونږ په ټولنه کې مثال ورکول نو تر ډیره پورې مې دغه ژورنالیزم ته تړاو ورکول، ځکه مثال به خولې ته هم دغه ډیر راتللو. اوس مونږ لاندې دې نظام مثال ورکوو و در چنین حالت هم قرار داریم. بله اوس دغه نظام څنګه په اقتدار کې داسې منظم پاتې شوی ده؟ علت دغه کېدلی شي دوی پر اتک سره په افغانستان کې عمومي افوا شول. ما مخکې خپرونه کې دغه یادونه وکړه چې دوی پر اتک سره په افغانستان کې ادارات ګډوډ نشول، څوک تبعید نشول، څوک په پښتون او تاجک او نورستاني او عراقي او پشهي نوم باندې یاد نشول. ټول په دې نظام کې دغه د اوسه پورې شته دي. کچیرته اوس غرب وای چې هم شمول نه تو ګره په اداراتو کې یو وزیر دری زبان ده، بلې پشهي ده، بلې امدار کم ته نورستاني ده، او بلې پښتون ده، بلې تاجک ده. مونږ دا ګورو هم دغه هم شمول ویل کېږي، هم دغه ته د ځان نه خودل ویل کېږي، هم دغه ته الله تعالی ته سر په ځمکه خودل ویل کېږي چې دوی وویل چې مونږ جهاد وکړو، الله تعالی د تا د رضا لپاره وکړو، مونږ خپل سلا کې خودل خو بیا په مرچا کې ناس یو، بیا هم کدا سي اشغالګر راځي په مرچا کې بکینو. راځم هغه د خپل د پښتني جواب ته ورسان دغه مفکوري سره راغلی وو، مونږ جهاد وکړو خو جهاد متر ډیره پوری صحیح ونش ساتله. مونږ ډلې جوړې کړلې، مونږ حزبونه جوړ کړل، مونږ ازمونه جوړ کړل، مونږ فکرونه جوړ کړل، مونږ د احمد او محمود په نوم باندې کسان را منځته کړل، مونږ د درواغو رهبران را جوړ کړل، حتی سپیڅلي رهبران زمونږ او تاسو په سپیڅلو رهبرانو شاته غټي غټي لیکنې وشولې، سپیڅلي رهبران زمونږ او تاسو تر ډیره پوری حتی بدنامۍ ته نږدې وو، الله تعالی د بدنامۍ نه وساتل. اماغه چې غنه ورسته بیا د افغانستان اسلامي امارت په لومړي ځل اقتدار ته رسیږي، اماغه د ګډوډۍ خاتمه راولي. حتی تاریخي روایتونه لیکي چې د ارګ شاوخوا په سلګونه کسان په دې کوڅو کې پراته وو، دا وژل شوي وو. کله چې افغانستان اسلامي امارت اقتدار ته رسیږي، غلا، وژل، چورو، چاپاول، بیناموسۍ، لواطت، زنا، فحشا، منکرات ټول په افغانستان کې پای ته ورسول. نو موږ او تاسو باید هڅه وکړو د خپرونې وخت هم بیخي پای ته رسېدلی تر څو د افغانستان د ټولو ازادیو دغه عظمت احترام وکړو، دغه ازادیو زده کړه چې څنګه ساتلی کېږي. باوري صاحب دا باید موږ او تاسو زده کړو. خیلی هم تشکر، سپاس از خود زاغ صاحب عزیز که خرسند شدم که با شما چنین بحثی داشتیم. کاش وقت می بود، فرصت می بود که دیگر هم بحث می کردیم با ابعاد مختلف اشغال و با عوامل و نتایج اونا بحث می کردیم. خب وقت یاری نمی کنه و امید دارم که چنین برنامه‌های دیگری هم ما داشته باشیم و گفتمان‌های بین همکاران خود داشته باشیم و شنونده عزیز ما هم منتظر باشن، چون تاریخ زرین افغانستان خیلی روزهای قدردانی دارن که ما باید از او به افتخار کنیم بالایشان و انشالله که برنامه‌های ویژه هم می داشته باشیم. بله چه خوب است که زاغ صاحب عزیز برنامه را به اتمام برسانیم. شنونده عزیز تا برنامه بعدی که بازم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، تمام شما عزیزان را به خداوند لایزال میسپارم. بقیه برنامه‌های رادیو حریت را شنوا باشید. بله درنو اوریدونکو، په ځانګړي توګه د ویښتابه څرک خپرونې درنو مینوالو ډیره مننه چې ټولو خپرونو کې له موږ سره پاتې کیږئ. زه ډیر خوشاله یم چې زموږ خپرونې تاسو اورئ او دغه فکري لړۍ څارئ. زه په دې ډیر خوشاله یم چې افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره ټول ځوانان په دې هڅه کې دي چې د افغانستان په حقیقي معنا تاریخ مطالعه کړي، له تاریخ څخه زده کړي، له تیر تاریخ عبرت واخلي. د موږ او تاسو لپاره زرین فرصت ده. همدغه حریت رادیو ځان لپاره پوهنتون وګرځوئ، ځان لپاره مدرسه وګرځوئ. موږ هم تر خپل توانه چې الله تعالی څومره استقامت را کړی ده، څومره پوهه را کړی ده، هیڅ کله به ان شاء الله تعالی ونسپمو. موږ هم انسان عاجز ده، موږ هم شاید په یو نیمځي کې خطا وشي. د خپل خطاګانې موږ او تاسو ډکو، د تاسو په همکارۍ باندې به ان شاء الله دغه خطاګانې
خبرونه مونږ بشپړو. د خبرونه تاسو کولای شئ چې د جمعې په ورځ هم بیا ځلې تکرار واورئ او نن ورځ د هوریت رادیو ټول نشرات ځکه وڅارئ چې د دغه ورځې د شوروي اتحاد په افغانستان کې د ماتې ورځ ورته ځانګړې شوې ده. ډیر ښه مطالب نشر ته سپارل کیږي. تر بیا بل خبرونه پورې چې زه محمد عمر زواک ول خپل خواږه یا بل همکار سره یا کوم استاد ما سره خبرونه کوي چې حاضرېږم. تاسو په لوی بخونه کې څنګه تلاس پر ما خو وخت ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ویښتابه څرک له فکری جګړې تر فکری ویښتابه. د خبرونه کې موږ افکار، ایدیالوژي او فکری جریانونه د اسلامي لید له زاویې څېړو. د خبرونه هر یک شنبه سهار 9:10 تکرار یې د جمعې ورځ 12:10 له هوریت رادیو اوریدلای شئ. د ویښتابه څرک.